تالان ګډ دی. که څه هم چې له کونړ ولایت نه په سمه لار د لرګیو د راوړلو په کار بندیز لګېدلی او 3 کاله کېږي چې په لویه لار قاچاق بند شوي، خو لا هم ځنګلونه وهل کېږي او د هېواد ملي شتمني لوټل کېږي. دغه کونړ په چپه دره او پیج دره ولسوالیو کې هره ورځ د نښترو او له منځه ونې وهل کېږي او په پټه قاچاق کېږي. دغه کونړ ولایت د پیج درې ولسوالۍ د کنډګل اوسیدونکو محمد جعفر وایي د کړنګل ځنګل که څه هم زیاته برخه وهل شوې، خو لا هم پاتې دی وهلې روان. هر ورځ د ځنګله سر هسکه ونې وهل کېږي او د قاچاق لپاره چمتو کېږي. د حکومت وسلوال مخالفین ترې خپل باج اخلي. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي عبدالودود وویل په چپه دره کې د غرونو په لوړو کې سترې ونې ولاړې دي چې هره ورځ د ځایي خلکو لخوا وهل کېږي، خو څرنګه چې هلته د حکومت وسلوال مخالفین دي هغوی هم پکې شریک دی. یوه غوښنه برخه یې مخالفینو ته هم رسیږي. د افغانستان حکومت ان د هیواد پخوانی ولسمشر کرزی په اوله دوره کې حکومت کې یو فرمان په صادرولو د ځنګلونو وهل غیر قانوني کار بللی او د کونړ اداره یې مکلفه کړې چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړي. خو د کونړ اداره د ځنګلونو د وهلو مخنیوی ځکه نشي کولی چې د ځنګلونو په سیمو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د حکومت زور پرې نه رسیږي. د کونړ د چغسرای د دم کلي استوګن رحمت الله وایي که د حکومت لاس هم بر شي چې د ځنګلونو مخه ونیسي نو قصداً یې نه نیسي، ځکه د چارواکو هم پکې ګټه ده. لرګي بند دي خو اوس هم د چغسرای بازار له لرګیو ډک دی. دا له کومه کېږي هره ورځ مرکز چغسرای ته په لرګیو بار لارۍ راځي او نوم پرې ایښودل کېږي چې ګنې پخواني لرګي دي او نوي نه وهل کېږي. یو ځل د کونړ ادارې داسې پرېکړه وکړه چې د جوړ شوي لرګي د وړلو اجازه لري. معنا دا چې له لرګیو جوړ شوي کړکۍ او دروازې جواز لري، خو روغ لرګي نشي وړل کېدی. په همدې کې هم د کونړ چارواکو ډېر رشوتونه واخیستل. که به چا یوه لارۍ جوړ کړي لرګي بار کړي وو نو حکومت ته یې ډېر ناڅیزه محصول ورکاوه او پاتې برخه پیسې چارواکو اخیستې. دا چې لرګي په کومه خوا قاچاق کېږي د کونړ ولایت اوسیدونکی تمیم خان وویل کله چې په چپه دره او پیج دره ولسوالیو کې لرګي ووهل چې بیا د غرونو په لوړو ژورو کې په پټه د دیوګل درې له لارې د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ بوډیالۍ ته قاچاق کېږي او هلته خرڅېږي. په ننګرهار کې هم چارواکو د لرګیو په انتقال بندیز لګولی، خو بیا هم په پټه دا چاره روانه ده. ځایي پولیس او چارواکي پکې طبعاً رشوت اخلي او د شپې له لارې په پټه وړل کېږي. د ننګرهار د خیوې د بوډیالۍ او استوګن عارف الله وویل په لاره کې د داعش او طالبانو لخوا په هر یو جوړه لرګیو 10,000 کلدارې محصول اخیستل کېږي او بیا خیوې ولسوالۍ ته په اسونو او قچرو رارسېږي چې دلته یې په رارسېدو سره باید 2 چنده لوړېږي او یوه جوړه چارتراس تر 15,000 کلدارو پورې خرڅېږي. د ننګرهار په خیوه کې یو ځل 2 حکومتي خلکو چاپه هم وهله او د ځینو سوداګرو مالونه یې ونیول او ضبط یې کړل، خو دا دوامداره هڅې غواړي او په 1 یا 2 ځل حکومت نه قرارېږي. د کونړ اوسیدونکي وایي د لرګیو د قاچاق له درکه طالبان او داعش په کونړ کې ښه درآمده لري، ځکه چې هلته د حکومت کنټرول نشته او هر څوک چې د ځنګلونو سیمو ته څیرمه پراته دي په دې قاچاق کې لاس لري. که څه هم د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې څو ځل پر خلکو د ځنګلونو د ساتنې غږ کړی، خو ځنګلونه د حکومت او قانون له سترګو پناه وهل کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره پرې نه خبرېږي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال وایي زموږ همدومره له وسې کېږي چې په تور سړک د لرګیو د قاچاق مخه ونیسو. لرې غرونو ته موږ ځکه نشو ورتلی چې دا د پوځ کار دی، ځکه هلته مخالفین دی او نه پرېږدي چې د دې قاچاق مخنیوی وشي. نوموړي وویل اوس څوک جوړ کړي لرګي هم نشي انتقالولی او هېڅوک 1 انچ لرګی هم نشي وړلی. دا معلومه نه ده چې کونړ په ځنګلونو به روان تالان تر څه وخته روان وي او تر کوم وخته به د امنۍ او د مخالفینو په نامه قاچاق